السلام علیکم درنو لیدونکو، نن مو درته د ترکیې په اړه یو خبر راوړی. هیله ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر اردوغان یونان ته د ډیر سخت خبرداري په ورکولو سره وویل چې په خپلو مخاطبینو غږ کوو چې خپلو کړو ته باید ډیر په جدي توګه پاملرنه وکړي. د هغه ډول کړنو او چلند نه چې د دوی د بربادۍ لامل ګرځي د ډډه کولو بلنه ورکوو. ولسمشر اردوغان وویل ترکیه تش لافې نه وهي، څه چې ووایي هغه خامخا کوي او بدل پرې کولو ته یې هم تیار دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د ترکیې د مالازګیرت په ملي پارک کې د مالازګیرت د ستر بري د 949مې کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې وکړې. ولسمشر اردوغان دلته په خپله وینا کې په ختیځه مدیترانې کې موجودو ستونزو په اړه ډیر مهم او وڅ پیغامونه ورکړل. ولسمشر اردوغان ویل چې پرون مو په اخلاق کې د خپلو نیکونو د هدیرې نه په زیارت پیل کړی. پروګرام چې د شپې تر ناوخته ساعتونو یې دوام وکړ پای ته ورسوو.